السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو ټول جوړ او روغ وئ. زه نقیب الله حبیبي یم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته هغه پوښتنې بیان کړم چې هر کارآفرین یا هر بزنسمن یا هر کارپنځونکی یا هر د کاروبار څښتن باید له ځان څخه وکړي. دغه لس پوښتنې که چیرې تاسو له ځان څخه وکړئ نو تاسو کولی شئ خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړئ او د خپل ژوند او همدارنګه د خپل کاروبار مسیر ترسیم کړئ. وګورئ که چیرې موږ د نړۍ لویو اقتصادي هیوادونو ته پام وکړو یا د نړۍ هغه لومړی نمبر اقتصادونه په نظر کې ونیسو د هغوی په پرمختګ کې کومو شانو رول لوبولی دی. یو هغه اصل چې د هغوی د اقتصاد په پرمختګ کې رول لوبولی دی کاروبارونو ته پاملرنه کول دي. وګورئ که چیرې تاسو د امریکا هیواد په نظر کې ونیسئ ولې د امریکا هیواد د نړۍ لومړی نمبر اقتصاد دی. هغوی کاروبارونو ته توجه کړې ده، هغوی بزنسونو ته توجه کړې ده، هغوی داسې کسان روزلي دي چې هغوی دپاره یې کاروبارونه جوړ کړي دي. وګورئ مایکروسافت شرکت، وګورئ اپل کمپنۍ، وګورئ ګوګل کمپنۍ، وګورئ فیسبوک کمپنۍ او همدارنګه نورې لویې کمپنۍ ټولې امریکایي کمپنۍ دي. همدارنګه د نړۍ دوهم اقتصاد چین ته که چیرې وګورو لوی کمپنۍ لري، لوی میلیاردران لري او همدارنګه دوی لوی کاروبارونو همدارنګه کوچنیو کاروبارونو ته ډیره پاملرنه کړې ده. همدارنګه د نړۍ دریم اقتصاد جاپان که چیرته موږ په پام کې ونیسو وګورئ تویوتا کمپنۍ، سوني کمپنۍ او همدارنګه لوی کمپنۍ دوی لري. نو که چیرې موږ وغواړو خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو، د خپل هیواد د اقتصاد پرمختګ ورکړو، موږ باید په افغانستان کې دلته لوی برانډونه جوړ کړو، موږ باید لوی کاروبارونه جوړ کړو، موږ باید داسې کاروبارونه جوړ کړو چې هغه ټولې نړۍ ته خدمات وړاندې کړي، ټولې نړۍ ته خپل محصولات وړاندې کړي. اوس راځم تاسو ته هغه لاس ټکي بیانوم چې هر څوک چې کاروبار پیلوي، هر څوک چې فابریکه جوړوي، هر څوک چې یو برانډ جوړوي او هر څوک چې د کاروبار ذهنیت لري هغه باید له ځان څخه وکړي. لومړی پوښتنه دا ده چې تاسو د خپل ځان لپاره څرنګه یو مسیر، څرنګه یو لیدلوری او څرنګه یو موخه ټاکلې ده. تاسو د یوې اونۍ موخه څه شی ده، تاسو د راتلونکو 5 کلونو موخه ده څه شی ده، د تاسو د راتلونکو 10 کلونو موخه څه شی ده، تاسو په ژوند کې غواړئ څه غواړئ چیرته ځان ورسوئ. وګورئ هر څوک چې په خپل ژوند کې روښانه موخې لري، روښانه مسیر لري، روښانه لیدلوری لري، هغوی کولی شي په ډیره ښه شکل سره هغه خپلې موخې ته ځان ورسوي ځکه دوی هر څه دقیق کړي دي، دوی هر څه مشخص کړي دي چې د خپل ژوند څخه څه غواړي، د خپل راتلونکي څخه څه غواړي او د الله جل جلاله څخه څه غواړي او دوی د همغه لپاره کار کوي، د همغه لپاره کوښښ کوي تر څو دوی همغه موخې ته ورسیږي. نو لومړی پوښتنه به همدا له ځان څخه کوئ چې د تاسو لیدلوری څه دی، د تاسو موخې څه دي او غواړئ څرنګه شئ، دا باید ډېر دقیق مشخص کړئ. دوهمه پوښتنه چې له ځان څخه تاسو باید وکړئ دا ده چې د تاسو د کاروبار د موخې وړ پیرودونکي څوک دي، یعنې د تاسو کاروبار چاته خپل خدمات او همدارنګه خپل محصولات وړاندې کوي. تاسو باید د دومره په دقیق شکل سره دا وټاکئ چې حتی د هغوی سن، د هغوی جنسیت، د هغوی جغرافیه او د هغوی د مالی سرچینو اندازه باید تاسو په نظر کې ونیسئ. یعنې داسې باید تاسو ولیکئ چې زما پیرودونکي چې دي هغه 20 کلن دي یا د 20 څخه تر 25 کلونو پورې سن لري، دوی عواید چې دي هر کال مثلا 15 لک افغانۍ دي، دوی مثلا د افغانستان په لوګر ولایت یا په وردګو ولایت او همدارنګه په کندهار ولایت کې اوسیږي او د دوی فرهنګ دغه دی، د دوی ژبه دغه ده. یعنې دومره باید په دقیق شکل سره تاسو دقیق او مشخص کړئ تر څو تاسو هغه د موخې وړ مخاطبینو ته په ښه شکل سره اجناس او خدمات وړاندې کړئ. ځکه چې نن نړۍ چې دا ډیره لویه ده، نن ډیر کاروبارونه دي، نن رقابت ډیر سخت دی، نو تاسو باید د خپلې موخې وړ مخاطبین ډیر په دقیق شکل سره وپیژنئ. دریمه پوښتنه چې تاسو باید له ځان څخه وکړئ هغه دا ده چې تاسو غواړئ کاروبار مو څومره لوی کړئ، تاسو غواړئ چې کاروبار ته څومره پراختیا ورکړئ. یعنې تاسو غواړئ چې دغه کاروبار مو چې دی په کابل کې په یوه خاصه سیمه کې وي، که نه دغه د کابل په سطحه وي او که د ټول افغانستان په سطحه وي او یا هم د ټولې نړۍ په سطحه وي. که چیرې تاسو په دقیق شکل سره مشخص نه کړئ چې تاسو کاروبار ته څومره غواړئ پرمختګ ورکړئ، د کاروبار لپاره یو لیدلوری ونه لرئ، نو تاسو نشئ کولی په ښه ډول هغه موخې ته ځان ورسوئ. نو تاسو په دقیق شکل سره مشخص کړئ چې تاسو غواړئ کاروبار ته څومره پراختیا ورکړئ، لیدلوری مو د کاروبار لپاره څومره دی، آیا دغه غاړه د ټولې سیمې په سطحه وي، د ټول افغانستان په سطحه وي او که د نړۍ په سطحه وي. څلورمه پوښتنه چې باید له ځان څخه وکړئ هغه دا ده چې دغه پرمختګ ته چې تاسو باید ورسیږئ، یعنې دومره چې تاسو باید خپل کاروبار لوی کړئ، دا په کوم فورمول سره لویږي. یعنې هغه فورمول چې د تاسو کاروبار د هغې په واسطه پرمختګ کوي هغه کوم فورمول دی.
مثلا یو کاروبار وي هغه په دې سره پراختیا مومي چې بشري سرچینې په هغه کې ډېرې شي. یو کاروبار په دې سره پراختیا مومي چې په هغه کې د تولید یو نوی خط اضافه شي یا مثلا یو نوی محصول بازار ته وړاندې کړي. همدارنګه یو بل کاروبار ممکن په دې سره پراختیا ومومي چې هغه ډېرې څانګې جوړې کړي، ډېر برانچونه جوړ کړي. یو بل کاروبار ممکن په دې سره پراختیا ومومي چې هغه د تولید ښه ټکنالوژي استفاده کړي. نو د تاسو د کاروبار د پرمختګ فورمول څه شی دی؟ یعنې کوم فورمول تاسو باید عملي کړئ تر څو د هغې په واسطه د تاسو کاروبار نړیوال شي، د تاسو کاروبار لوی پرمختګ ورکړي، تاسو کاروبار دومره لوی شي چې هغه په ټوله نړۍ کې خپل خدمات او خپل جنس وړاندې کړي. پنځمه پوښتنه چې تاسو باید له ځان څخه وکړئ هغه دا ده چې د تاسو د کاروبار کمزوري نقطې یا کمزوري ټکي کوم دي. که چیرې تاسو کمزوري ټکي نښاني نه کړئ په خپل کاروبار کې او هغه ونه پېژنئ نو هماغه کمزوري ټکي د دې لامل کېږي چې د تاسو کاروبار له منځه یوسي. نو تاسو باید وپېژنئ چې د تا کمزوري نقطې آیا په بشري سرچینو کې دي، آیا ته چې د ټکنالوژۍ نه استفاده کوې په هغه کې تا کمزوري نقطې دي، او همدارنګه یا د تا کمزوري نقطه دا ده چې ته په بازار کې ډېر نفوذ نه لرې یا د تاسو برانډ کمزوری دی. که چیرې تاسو کمزوري نقطې خپل مشخص کړئ، کمزوري ټکي تاسو وټاکئ او بالاخره هغو ته د حل لاره پیدا کړئ، تاسو کولی شئ خپل کاروبار ته په ډېر ښه شکل سره پرمختګ ورکړئ. شپږمه پوښتنه چې باید له ځان څخه وکړئ هغه دا ده چې د تاسو د کاروبار قوي نقطې څه دي یا قوي ټکي څه دي. که چیرې تاسو قوي ټکي وپېژنئ د هغه قوي ټکو څخه که چیرې تاسو ګټه واخلئ په خپل کاروبار کې او هغوی ته پرمختګ ورکړئ د تاسو کاروبار هم همغسې قوي کېږي. اوومه پوښتنه چې تاسو باید له ځان څخه وکړئ هغه دا ده چې د تاسو کاروبار له کومو تهدیدونو سره مخامخ دی. یعنې هغه تهدیدونه او هغه ستونزې چې د تاسو کاروبار ننګوي، د تاسو کاروبار له ستونزو سره مخامخ کوي، هغه کومې دي؟ هغه چې تاسو وپېژنئ، هغه چې تاسو مشخص کړئ، بالاخره هغوی ته حل لاره پیدا کړئ نو د تاسو کاروبار کولی شي پرمختګ وکړي. اتمه پوښتنه چې تاسو باید حتما له ځان څخه وکړئ هغه دا ده چې کوم فرصتونه دي چې د تاسو د کاروبار په مخ کې شتون لري او همدارنګه موږ څرنګه کولی شو د دغه فرصتونو څخه په ښه بڼه استفاده وکړو. تاسو باید فرصتونه وپېژنئ او هغه فرصتونو څخه د استفادې پلان هم د ځان لپاره جوړ کړئ. نهمه پوښتنه چې تاسو باید له ځان څخه وکړئ هغه دا ده چې د تاسو په کاروبار کې هغه سرچینې چې د تاسو په کاروبار کې نه استفاده کېږي هغه کومې دي. تاسو باید په ډېره ښه بڼه په خپل کاروبار کې نظارت وکړئ، په ډېر ښه شکل سره تاسو باید کنټرول وکړئ. د پیرودونکو څخه زه په کوم شکل سره فیډبک اخلم، آیا پیرودونکي له ما څخه راضي دي او نه دي راضي، آیا زما په کاروبار کې په ښه شکل سره بشري سرچینې کار کوي او که نه کوي. لسمه پوښتنه چې باید له ځان څخه وکړئ هغه دا ده چې د تاسو په کاروبار کې د تبدیل نرخ څومره دی. د تبدیل نرخ دا چې تاسو کاروبار ته هغه پیرودونکي چې بالقوه دي، یعنې د تبدیل نرخ دا چې هغه پیرودونکي چې تاسو کاروبار ته راځي هغه بالقوه پیرودونکي څومره په بالفعل شکل سره تبدیلیږي. یعنې هغه کسان چې د تاسو کاروبار ته راځي څومره کسان د تاسو څخه اخیستل کوي، څومره کسان دي چې د تاسو په دایمي پیرودونکي باندې تبدیلیږي، یعنې تاسو ته پیسې درکوي. یعنې تر ډېره پورې په دې فکر وکړئ چې زه څرنګه کولی شم دغه بازار ته یو نوی ارزښت وړاندې کړم، دغه برخې ته یو نوی ارزښت وړاندې کړم. که څه هم زموږ موخه ممکن پیسې وي اما تر ډېره پورې په ارزښت وړاندې کولو باید ډېر تمرکز وکړو. که چیرې موږ بازار ته ارزښت وړاندې کړو نو موږ کولی شو له بازار څخه ارزښت بیرته ترلاسه کړو.